حضرت عمر بن دینار رحمه الله نے روایت ته دی فرمایي مدینه منوره کې یو کسو دغه خور د مدینه منوره دویم اړخ ته اوسېدله. دا واقعیا فضل معلوم ذکر کړل. هغه بیمار شو، هغه خور بیمار شو او د راغې د عیادت لپاره د تپوس لپاره لاړو. بیا غمړ شو، وفات شو. دغه کفن دفن تنظیم وکړې شو. د خخول نفس کله چې خپل کور ته راو ګرځیدلو واپس شو، کفن دفن وشو. بیا وتر یاد شو قبر کې مانا تیلې هیر شوی پاتې شوی دا د جیب نه یو تیلې ارته شو د دفن په وخت کې پته وته نه لګی دا چاونه دي داغه د پیسو تیلې وا خپل چې یو ملګری وو دغه نه مدد طلب کو. خپل ملګری ته وې دواړه وضو د شپې به قبر پرانځو اتیلې براو واسو. هغه دواړه قبر ترارل، قبر یو کنستو، قبر پرانستو، تیلې خو ملاو شو. ناغه کس خپل ملګری ته وویل ته اخواشه، تیلې وته ملاو شو، وی ته اخواشه او زه د خپل خور یو نظر ګورم چې خور مې په څه حال کې ده. نغه د قبر نه سخاور لري کړه، ولیدل چې قبر د اور نه رڼا، د قبر د اور نه رڼا دی. څه مطلب؟ قبر د اور نه ډک دی. سمدستی رستو شو، قبر برابر کو. کله چې هغه واپس شو خپل مور ته راغی په جړا باندې تفوس ته وکړو اے زما مورې ما ته د خپل خور متعلق وایا. هغه وویل چې ستا خور به مون به وخت کولو، مون به وخت کو به نو بیا به هم پوره طهارت سره نو صحیح او د سپینه کو صحیح طهارت پنو او د گاونډیانو دروازې ته وتله. کله چې باغی اودو نو غوږ به خودو هغه خبرې به هغه به اورېدې چې خبرې واوري غوږ سره نه به کوله. چغولی کول سره به ګرځیدا، چغولی به کوله. هم دا د هغې د قبر د عذاب سبب دی. څوک چې د قبر د عذاب نه بچ کېدل غواړي هغه د پکار دي چې د غیبت نه اجتناب وکړي. او دارنګې مون به وخت نه کوي، مون په ټیم باندې کوي، پوره طهارت سره کوي. او دارنګې چغولی نه کوي، غوږ سارنې نه کوي، جاسوسي نه کوي. څوک چې د قبر د عذاب نه بچ کېدل غواړي هغه له پکار دي چې د خبرو نه اجتناب وکړي، غیبت نه اجتناب وکړي. عذاب به ورته نه وي. د نکیر منکر سوالات ورته آسان شي. د نکیر منکر د قبر سوال او جواب دا به ورته آسان شي.